نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت. وتستمر سلسلة في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا هوریت رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د ژوند چارې به په ډېرې خوښۍ او سلامتیا در باندې تیریږي. دا د یو ځل بیا د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د خپرونې وخت را رسېدلی دی. د وړاندې کولو لپاره یې زه روحاني ستاسو په درنه خدمت کې حاضر سوی یم. رب جل وعلا دې وکړي چې تاسو مو هم د پای تر شیبو ملتیا وکړئ. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب. معزز اوریدونکو، نن غواړو د عشق واقعې په اړه تاسو ته یادونه وکړو. معزز اوریدونکو، د رسول خدا صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې کله به یې یوې غذا ته حرکت کاوه نو د خپلو میرمنو ترمنځ به یې کورکشي کوله، یعنی پچه به یې اچوله او د هر چا نوم به چې راووتی هماغه به یې له ځانه سره بیوله. دا ځل د ام المؤمنین عایشې رضی الله عنها نوم راووت او له ځانه سره یې دا روانه کړه. کله چې بیرته له غذا څخه مخ پر راستنېدو سول نو د مزل وروسته په یو ځای کې د دمې لپاره تم سول. عایشه رضی الله عنها له کجاوې کښته سوه او د انساني اړتیا له مخې معذرت ته ولاړه. هلته ترې د غاړې هار ورک سو نو عایشه رضی الله عنها یې په لټولو بوخته سوه. کله چې د کاروان د تلو وخت سو نو د کجاوې پورته کولو او وړلو دنده چې د چا په غاړه وه هغوی راغلل او تشه کجاوه یې پر اوښ بار کړه. دا چې عایشه رضی الله عنها په کجاوه کې ستا او که نه نو په دې اړه صحابه کرام ځکه پوه نه سول چې له یو اړخه د عایشې رضی الله عنها عمر کم و او له دې امله ډېره غوښنه نه وه، او له بله اړخه کجاوه څو کسانو پورته کړه نو پوه نه سول چې څوک پکښې ستا او که نه. خو که یو کس یا 2 کسانو کجاوه بار کړې وای بیا به دوی پوه سوي وای چې څوک پکښې ستا او که نه. عایشې رضی الله عنها د خپلې غاړې هار پیدا کړ، خو کله چې ډېره ځای ته راغله ګوري چې قافله ورڅخه تللې ده. په همدې نیت دا په خپل ځای کې کښېنسته. کله چې کجاوه کې څوک وګوري چې دا نسته نو خامخا به یې د لټون په مخه تر دې ځایه یو څوک راسي. خو څه چې الله جل وعلا غواړي هغه کیږي.
هر څه د عرش عظیم د مالک په واک کې دي، څه چې وغواړي همغه کوي. عایشه رضی الله عنها چې څنګه کښېنستله نو سترګې درنې سوې او ویده سوه. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم عادت و چې له قافلې وروسته به یو کس ته دنده ورکوله چې تر ټولو شاته را روان وي، تر څو له قافله والو څخه پریوتی او یا پریوتي مالونه هغه هر څه چې وي هغه راواخلي. په دې وخت کې صفوان رضی الله عنه را روان و. ګوري چې څوک زنانه ناسته ده نو انا لله و انا الیه راجعون یې ووایه. عایشه رضی الله عنها په همدې غږ راپورته سوه. د حجاب د آیت له نزول مخکې یې کتلې وه دوی، نو ده وپېژندله چې د مسلمانانو مور عایشه بیبي ده. عایشه بیبي فرمایي قسم په الله چې صفان له ما سره بیخي خبرې نه دي کړي او نه ما د هغه له خولې څخه بې له استرجاع یعنی انا لله و انا الیه راجعون څخه بله خبره اورېدلې ده. وعرفت غزوات يرى بها الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة بدر وبعدها أحد. درنو اوریدونکو، ابن اسحاق رحمه الله وایي چې صفوان اوښه چوکه کړه او خپله شاته وړاندې سو، یعنی تر شا ولاړی. اوښه یې عایشې رضی الله عنها ته نږدې چوکه کړه. بې له دې چې صفان رضی الله عنه سره کومه خبره وکړي او یا صفان د انا لله پر ځای کومه بله خبره وکړي، عایشه رضی الله عنها اوښې ته پورته سوه. صفان رضی الله عنه د اوښې واګې ونیولې او روان سو. کاروان سره هغه وخت دی یو ځای سول چې کله کاروان د دمې لپاره په سره غرمه کې اړولې وه. خلکو چې د دوی ناوخته راتګ ولیدی نو هر چا د خپل شان سره سم خبرې شروع کړي. همدغه و درنو اوریدونکو چې عبدالله بن ابی ته د زړه د تاو سړولو موقع په لاس ورغله. له همدې امله یې درواغو او افتراءات ملا وتړله او دې خبرې ته یې دومره هوا ورکړه څومره چې په وس پوره وه. هر مجلس کې به چې کښېنستی 100 درواغ به یې ورسره یوځای کړل او مجلس به یې ورباندې ګرم کړ. په ټوله لاره همدغه خبره وه. کله چې مدینې منورې ته ورسېدل نو عبدالله بن ابی ټوله مدینه په همدې خبرې خبره کړه او هرې خوا یې انګازې خپرې کړې. د ده چې درنو اورېدونکو کوم همفکره ملګري وه هغوی به هم د مجلس ګرم ساتلو او د ده د خوشحالولو لپاره په دې مجلس کې برخه اخیستله. رسول کریم صلی الله علیه وسلم له هر څه خبر و خو هیڅ یې هم نه ویله. هر څه یې په چوپه خوله زغمل. انتظار یې درلود چې الله جل وعلا په دې اړه څه فیصله کوي او الله جل وعلا به خامخا دا خبره ده او ټولو خلکو ته ښکاره کوي. خو کله چې وحیه تر ډیره وخته بنده سوه نو له خپلو خاصو ملګرو سره یې مشوره وکړه چې له عایشې رضی الله عنها جلاس یې او که نه. خو درنو اوریدونکو، اسامه او نورو مخورو صحابه کرامو رضوان الله اجمعین ورته مشوره ورکړه چې عایشه رضی الله عنها پاکه میرمن ده، دا د دشمن فریب او چل دی. فتنور خلک غواړي چې عایشه رضی الله عنها بدنامه کړي، خو ته د دوی خبرې مه منه او له عایشې رضی الله عنها مه جلا کیږه تر دې چې الله جل وعلا کومه فیصله راولیږي. رسول خدا صلی الله علیه وسلم منبر ته پورته سو او د عبدالله بن ابی د شرونو او فتنو څخه شکایت وکړ. د اوس قوم مشر اسید بن حضیر رضی الله عنه پورته سو او د عبدالله بن ابی د وژلو غوښتنه یې وکړه. د ده خبره د خزرج د قوم په مشر سعد بن عباده بده ولګېده. قومي ملاتړ ورباندې زړور سو او د دواړو ترمنځ خبرې وڅرخېدلې. پایله دا سوه چې د دواړو قومونو یو بل ته نیغ او ګرم سول او دا خبره هم د یادولو وړ ده درنو اورېدونکو چې عبدالله بن ابی منافق هم د خزرج قوم غړی و. د باندې خبره دا ډول وه، خو عایشه رضی الله عنها له هیڅ خبره نه وه.
مدینې ته له تګه وروسته سخته ناجوړه سوه او تر 1 میاشتې ناجوړتیا روانه وه. نه پوهېدله چې د باندې څه کیسه ده او افترا کوونکو څه بهتانونه او تهمتونه جوړ کړي دي. خو دومره پوه سوه چې مخکې به کله ناجوړه سوه نو رسول خدا صلی الله علیه وسلم به ورباندې ډیر مهربانه و. دا چې دا ځل د رسول خدا صلی الله علیه وسلم مهرباني د پخوا په څیر نه ده نو څه خبره خو خامخا سته. کله چې لږ ښه سوه نو د ام مستح رضی الله عنها سره د انساني اړتیا پوره کولو لپاره د باندې ووتله. په لاره کې دا په خپل پوړنې کې ځان تاو کړ او پرېوتله چې له امله یې خپل زوی سطح ته ښه راوکړه. عایشه رضی الله عنها شیره بده وګڼله او دا یې د بیا ځلې شیره کولو څخه منع کړه. دې فکر وکړ لکه چې هیڅ خبره نه ده نو بیا یې ورته د افق ټوله کیسه او په دې کې د مسطح د برخې اخیستلو خبره وکړه. په اورېدو سره عایشه رضی الله عنها سخته خفا او ناجوړتیا یې زیاته سوه. بیرته چې راغله نو له رسول خدا صلی الله علیه وسلم څخه اجازه وغوښتله چې پلار کره ولاړه سي. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ورته اجازه ورکړه. کله چې دا د پلار کره ولاړه نو د افق له ټولې کیسې څخه خبره سوه چې منافقینو دې خبرې ته کوم رنګ او څومره هوا ورکړي. کله چې کیسه واورېدله نو د غم او خفګان له امله یې 2 شپې او 1 ورځ په پرلپسې توګه ژړل. نه ویده سوه او نه یې سترګې له اوښکو وچې سوې. دومره یې وژړل چې ګمان یې وکړ چې د ژړا له امله به یې ځیګر 2 دانې یعنې ټوټه سي. دا په همدې ژړا کې وه چې رسول خدا صلی الله علیه وسلم راغی او ویې ویل عایشې ما ته ستا په اړه داسې او هغسې خبرې را رسېدلې دي. که ته پاکه یې نو ډېر ژر به الله جل وعلا ستا د برأت پیغام راولېږي او که خدای مه کړه کومه ګناه در څخه سوي وي نو الله جل وعلا ته توبه وکړه او د خپلې ګناه بخښنه وغواړه. ځکه کله چې بنده له ګناه وروسته له الله جل وعلا ته توبه وکړي نو الله تعالی یې بخښي. عایشه رضی الله عنها چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدلې نو اوښکې یې وچې سوې. مور پلار ته یې وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې ځواب ورکړي خو هغوی نه پوهېدل چې څه ووایي نو چوپ پاتې سول. نو عایشه رضی الله عنها خوله خلاصه کړه او ویې ویل قسم په الله چې زه اوس پوه سومه چې تاسو دا خبرې دومره ډېرې اورېدلې دي چې زړونو ته مو کښته سوي دي. که زه اوس ووایم چې زه پاکه یم او الله تعالی ښه پوهېږي چې زه پاکه یم خو تاسو یې نه منئ او که په خبره مې یقین نه کوئ او که زه د ګناه اقرار وکړم او الله تعالی پوهېږي چې بې ګناه یم نو تاسې مې خبره منئ. قسم په الله تعالی چې ما سره د یوسف علیه السلام د پلار له هغې خبرې پرته بله خبره نسته چې هغه خپلو بچو ته کړې وه او زه به یې تاسو ته وکړم. ژباړه ښایسته صبر غوره دی. زه به ښایسته صبر وکړم او تاسو چې کوم څه وایاست زه به په دې برخه کې له الله جل وعلا څخه مرسته وغواړم. ودأبه الصيام والجود والقيام يدارس القرآن مع جبرائيل كان يحب الاعتكاف عن نومه تجافى. لدی وینا وروسته درنو اوریدونکو عایشه رضی الله عنها له دې ځایه پورته سوه او یې اړخ ته کښېنستله. همدغه شیبه پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم وحی راغله. د وحی له راتګه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خندا سو. اوله خبره یې همدا وکړه عایشې زیری مې در باندې الله جل وعلا ستا د پاکوالي اعلان وکړ. د عایشې رضی الله عنها مور عایشې رضی الله عنها ته وویل
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احترام لپاره پورته سه. خو عایشې رضی الله عنها د خپل پاکوالي په غرور پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ناز او نور هم ځان ګرانولو په موخه وویل: قسم په الله چې نه به ورته پورته سم او نه به بې له الله څخه د بل چا ثنا ووایم. د عایشې رضی الله عنها په براعت کې الله جل وعلا د سورة النور تقریبا 10 او د ځینو علماو په اند 18 آیاتونه نازل کړل چې له دې آیت څخه شروع کیږي: بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم وعرفت غزوات يرى بها الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة بدر وبعد تر نو اوریدونکو له مسلمانانو څخه چې کومو کسانو د افق په موضوع کې برخه اخیستې وه له جملې څخه مسطح بن اساسا، حسان بن ثابت او حمنا بنت جهش هر یو اتیا درې ووهل سوه. خو د افق دغه موضوع د پرمختګ او تودولو رول د عبدالله بن ابی په لاس کې و، خو بیا هم په درو ونه ووهل سو. 2 وجې دي.
یوه دا چې په دې نیت ونه وهل سو چې ټول عذاب ورته په آخرت کې ورکړل سي، ښایي چې د درو وهلو له امله یې د آخرت عذاب کم سي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوښتل چې د ده په عذاب کې کمی راسي. او یا یې درنو اورېدونکو د هغو مصلحتونو له امله په درو ونه وهه د کومو له امله چې دی نه کتل کوه. خو درنو اورېدونکو حافظ ابن حجر د امام حاکم یو روایت نقل کړی چې عبدالله بن ابی هم په درو ووهه. په همدې ترتیب د شک، بې باورۍ، تهمت او بهتان کوم شر او فتنه چې له یوې میاشتې را په دې خوا په مدینه منوره کې راپورته سوې وه، د یوې میاشتې تېرېدو وروسته د مدینې منورې فضا او خلا له دې فتنې څخه پاکه سوه. له همدې امله د نفاق مشر عبدالله بن ابی دومره سپک او رسوا سو چې نور یې د سر پورته کولو همت نه و. امام ابن اسحاق رحمه الله وایي د دې پیښې وروسته به چې کله عبدالله بن ابی کومه خبره کوله نو تر ټولو مخکې به د خپل قوم خلکو رټی، دته به یې بد رد ویل او خبره به یې نه ورڅخه منله. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه ته وویل: عمره وګوره چې څه وسول، قسم په الله که هغه وخت مې دا منافق وژلی وای چې تا یې غوښتنه کړې وه نو ډېرو خلکو به یې ملاتړ کړی وای، خو ته نن ګورې چې که زه یې نن هموغه ملاتړو ته د وژلو امر وکړم یوه شیبه به یې هم ژوندی پرې نږدي. عمر رضی الله عنه ویل: زه اوس پوه سوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تګلاره او حاکمانه کړنو کې زما له غوښتنې او فکر څخه ډېر خیر او برکت و. جرت أحداث بخيرها نغاث في السنة الثانية للهجرة الغالية في السنة الثانية للهجرة الغالية د مريسيع له غزا وروسته نظامي هڅې. لومړی د دومة الجندل په سیمه کې بنو کلب قوم ته سریه. دا سریه درنو اورېدونکو د هجرت په 6 کال د شعبان په میاشت کې د عبدالله بن عوف رضی الله عنه په مشرۍ ترسره سوه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه خپلې مخې ته کښېنوه او هغه ته یې پګړۍ وتړله. بیا یې ورته وصیت وکړ چې په جنګ کې له غورې تګلارې څخه کار واخلي. دا خبره یې هم ورته وکړه که چیرې هغوی ستاسو خبره ومنله نو د بادشاه او مشر لور یې واده کړه. له دې وروسته عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه روان سو. قوم ته په رسېدو سره یې هغوی د اسلام پر لور دعوت کړل. پایله دا سوه چې ټول قوم مسلمان سو او عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د دې قوم د مشر له لور تماذر بنت الاسبغ سره نکاح وکړه. د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه همدغه میرمن بیا وروسته د عبدالرحمن د زوی ابو سلمه په مور مشهوره سوه. دوهم د فتق سیمه کې د بنو سعد کلیو ته سریه. درنو اورېدونکو دا سریه هم د هجرت په 6 کال د شعبان په میاشت کې د علي رضی الله عنه په قیادت کې ترسره سوه او 200 مجاهدینو پکې برخه اخیستې وه. د استخباراتي شبکو له لارې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر سو چې بنو سعد هڅه کوي چې یهودانو سره ملاتړ او تړون وکړي. نو له همدې امله رسول الله صلی الله علیه وسلم د علي رضی الله عنه په مشرۍ د مجاهدینو یو لوی بریدګر ګروپ د هغوی ټکولو لپاره ولېږه. علي رضی الله عنه خپل ګروپ په ډېر مهارت سره هلته ورسوه. دوی به د ورځې ځانونه پټول او د شپې به یې خپله لاره لنډوله. علي رضی الله عنه په لاره کې د بنو سعد یو جاسوس ونیوه. هغه په خپله اقرار وکړ چې د بنو سعد لخوا خیبر ته تللی و چې د خیبر د خورماو په بدل کې هغوی سره ملاتړ وکړي. د دې سره په څنګ کې جاسوس دا خبره هم وکړه چې اوس بنو سعد په کوم ځای کې راټول سوي دي. جاسوس چې علي رضی الله عنه ته د بنو سعد د راټولېدو کوم درک وښود نو علي رضی الله عنه د مجاهدینو په ملتیا په پوره مهارت پر همغه ځای په نوابره توګه برید وکړ. د برید په نتیجه کې 500 اوښان
او 2000 میږي د غنیمت په توګه ونیولې. خو بنو سعد دغه توره وکړه چې خپلې ښځې او بچي یې د ځغاستو په نتیجه کې وژغورل. يحب الاعتكاف عن نومه تجافى يحب الاعتكاف عن نومه تجافى عن نومه قد صبر العباد د وادي القرا سریه. درنو اوریدونکو، دا سریه هم د هجرت په 6 کال د روژې په میاشت کې د ابوبکر رضی الله عنه یا زید بن حارثه رضی الله عنه په قیادت کې ترسره سوې ده. دا چې دا سریه ولې ولیږل سوه، نو مهم لامل یې دا و چې د فزاره قوم یو ټبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژنې یو پټ او خطرناکه پلان جوړ کړی و. نو د همدې پلان د شنډولو په موخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه سریه هلته ولیږله. سلمه بن الاقوا وایي چې زه هم د دې سریې یو غړی وم. موږ د حملې په شپه د سهار لمونځ څخه وروسته په ناببره توګه په ډېرې چټکتیا سره پر هغوی برید وکړ. موږ له هغوی څخه د اوبو چینه ونیوله او ابوبکر رضی الله عنه ورڅخه ډېر کسان ووژل. خو زه له یو داسې ډلې سره مخ سوم چې کوچنیان او ښځې پکې ډېرې وې. له ما سره ویره پیدا سوه چې دوی راڅخه د غره پر طرف ونه تښتېږي. نو له همدې امله مې د دوی او غره ترمنځ څو غشي وویشتل. هغوی ولیدل چې غر په غشو ویشتل کیږي، نو پر خپلو ځایونو ودرېدل. په دوی کې د ام قرفه په نوم یوه ښځه وه چې هغې زوړ پوستکی اغوستی و. هغې سره یې لور هم وه چې د عربو تر ټولو ښکلې یو ښځه وه. ما دوی ټول د سریې مشر ابوبکر رضی الله عنه ته وسپارل. هغه دغه ښکلې نجلۍ ما ته ډالۍ کړه. نو موږ چې کله مدینې منورې ته راغلو، نو مخکې له دې چې زه د دې نجلۍ سره د زړه له خواله وکړم، رسول الله صلی الله علیه وسلم راڅخه وغوښتله. ما هم ورکړه او هغه یې مکې ته ولېږله او د دې په بدل کې د مسلمانانو ډېر بندیان را ایله کړل. في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نور به هم واورو، خو انشاءالله الرحمن په نورو خپرونو کې، ځکه نننۍ خپرونه او وخت هم دومره و، نور نسو کولی چې ستاسو په درانه خدمت کې پاتې سو. تاسو پر لورانت او مهربانه څښتن سپارو. موږ له خپلو نیکو دعاګانو مه هېروئ. پاتې شئ به مو نیکمرغه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وفتح لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها وقد جرت أحداث بخيرها. نبوي سيرت. يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه، پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب، ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت.